Filoshați, adică زما سربلند ملګری عبدالقادر قریشي صاحب موزین صاحب زلان صاحب مولوي عبدالله صاحب ټول انشاءالله په شعر باندې بدرګه نو لومړی مفتیان صاحبان چې د هغوی نومونه زده ترتیب یې داسې دی چې اول فاضل چې زه مفتي صاحب چې زه یادوم هغه د ټولې مدرسې په سطحه وغنبر دی 102 نمرې اخیستې تر هغه وروسته بیا یو څو نومان دي سلسل نمرې اخیستې ممتاز بالدرجة الأعلى تر هغه وروسته یو څو نمرې چې نومونه انشاءالله بیا زه ترتیب باندې ذکر کوم نه نیمې نمرې اخیستې ممتاز بالدرجة الأعلى د دوی په مابین کې څه ترتیب شته او هغه نور چې دي هغه بس اسې ترتیب دی داسې تصادفي ترتیب دی یعنې په هغه کې دا ترتیب نشته د لومړي نمبر د دویم د درېیم محترم مفتي عبدالرحمن صاحب د محترم حجي ملا عبدالرحیم حمزوی ولسوالۍ دهراوت ولایت ترینکوټ افغانستان محترم دا یو سل دوه نمرې اخیسته محترم مفتي خان محمد صاحب د محترم حاجي امیر محمد مرحوم زوی ولسوالۍ اګریش ولایت هلمند افغانستان محترم مفتي محمد نادر صاحب د محترم حاجي عبدالرزاق صاحب زوی حاجي عبدالرزاق صاحب زوی تحصیل چمن مولوی صاحب بلوچستان پاکستان لدار العلوم قیوم فارغ دا گولان دے دا پاک مذہب مفتان دے سرلوڑی دا شیخ صاحب دا سپیڅلی شاگردان دے دا پاک مذہب مفتان دے لدار العلوم قیوم فارغ دا گولان دے دا پاک مذہب مفتان دے سرلوڑی دا شیخ صاحب دا سپیڅلی شاگردان دے دا پاک مذہب مفتان دے عبد الرحمن صاحب اوسر مقام کچړي سلوړي دین موړي خان محمد هلمن والمقام سدلي افتا کې دلي مفتي محمد نادر ستر اعزاز رب الله بنا زولي وبرع وقلشن لري مداسما يا رادي رفاق مذهب مفتان دي لدار العلوم قيوم فارغ دا غلامي رفاق مذهب مفتان دي سرلوڑي بشيخ صاحب دا سپیڅلی شاگردان دي رفاق مذهب مفتان دي محترم مفتي هدایت الله صاحب محترم حاجي محمد خان قاضي ولسوالۍ گرمسیر ولایت هلمند افغانستان محترم مفتي رحمت الله صاحب د محترم حاجي ملا محمد داد اخونزوی ولسوالۍ ناوه ولایت هلمند افغانستان محترم مفتي جانغا صاحب د محترم حاجي محمد الله صاحب زوی ولسوالۍ دهراوت ولایت ترینکوټ افغانستان محترم مفتي نور احمد صاحب د محترم حاجي عبدالقدوس مرحوم زوی ولسوالۍ قلعه ولایت فرا افغانستان محترم مفتي عبدالواحد صاحب د محترم حاجي ملا عبدالشکور صاحب زوی ولسوالۍ گرمسیر ولایت هلمند افغانستان د دې ټولو نمرې سلوي البته اوس ترتیب په مابین کې وو مفتي هدایت الله د هلمند ستر افتخار سو مفتي د حق پر لار سو مفتي رحمت الله هم د گلشن مالیار سو او المريض سهار سو بل مفتي جاناغا د دهراوت ستوري سهار سو د گلشن مالیار سو سپین ستوري د علم رنگ اسمان دي د پاک مذهب مفتان دي لدار العلوم قیوم فارغ دا غلام دي د پاک مذهب مفتان دي سرلوړي د شیخ صاحب د سپیڅلی شاگردان مفتي نور احمد فراهي جلیل والمقام دي خادم د پاک اسلام دي د مفتي عبد الواحد فنسيب تاسي نعام دي هم دغاي انعام دي هم دا اول مرد حق دلاري رهبران دي د پاک مذهب
مفتان دے لدار العلوم زیم فارغ دا گلان دے دفاق مذہب مفتان دے سلوڑی دشیخ صاحب دا فیصلی شاگردان دے دفاق مذہب مفتان دے قاری عبدالحد صاحب چې د قاریان استاد دی دغه څخه مېل نشي ته مخ تراسه د فضلان په سر باندې کارتا جوړ شي محترم مفتی نقیب الله صاحب محترم حاجی ګلباران صاحب زوی توبه جلوه ضلع بلوچستان دغه بلوچستان پاکستان محترم مفتی آغا محمد صاحب محترم حاجی فضل محمد صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتی شاه محمد صاحب محترم حاجی صورت خان صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتی شاهزاده صاحب محترم حاجی کمال الدین صاحب زوی ولسوالی نوزاد ولایت هلمند افغانستان محترم مفتی عصمت الله صاحب محترم حاجی محمد صاحب زوی ولسوالی فرارو ولایت فرا افغانستان محترم مفتی دوست محمد صاحب محترم حاجی اختر محمد صاحب زوی مرکز ولایت یزدگان افغانستان محترم مفتی سراج الحق صاحب محترم حاجی مولانا عبدالغنی صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان دا ټول نه نیو امرې د ټول خپل مابین مختصر ترتیب سره درلودي د مفتی نقیب الله الهرا دزلار مانسو منزل رسان سو مفتی آغا محمدی امام یار دشکشی گلستان سو پورت دا ارمان سو مفتی شاہ محمد پوپا مضمون دے عفان سو نوزکنن کامران سو دادریس دے شمن گلان پسمون گران دے بفاق مذہب مفتان دے گران مفتی شہزادت دل مفتی دل داعی سو کامیاب اوزاج سو سرلوڑی مدا مفتی عصمت اللہ پراہی سو بدے نور نوران سو مفتی دوست محمد دروز گاز گل نوران سو دا بختی ازلی سو مفتی سراج الحق بچمل زلاس او مفتی سو او زلاس مفتی سو سائل احمدی دین غمی دا فازلان دے رفاق مذہب مفتان دے لدار العلوم زیمی فارغ دا گلان دے رفاق مذہب مفتان دے سلوڑی دشیخ صاحب دس بیسلی شاگردان دے رفاق مذہب مفتان دے محترم مفتی سمیع الله صاحب محترم حاجی ملامتی الله فلزوی ولسوالی ارغسان ولایت کندهار افغانستان محترم مفتی نجیب الله صاحب محترم حاجی سفر محمد صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتی عصمت الله صاحب حاجی مولانا صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتی محمد اجمل صاحب حاجی فائدین صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتی عیسی محمد صاحب محترم حاجی عبد محمد صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتی مزمل صاحب شیخ مولوی همایون صاحب زوی ولسوالی ولایت کندهار افغانستان محترم مفتی محمد صدیق صاحب محترم حاجی جانان صاحب زوی ضلع چمن بلوچستان پاکستان مدرسے ماشاءاللہ روان فاضلان ماشاءاللہ روان فاضلان سمرا پر سرائے بگڑی دادی تل لری تل دادی
څه موجوده ده چې کښېنئ ټول کښېنئ الله دې اجرونه درکړي تر اوسه مو زیار راسره وایستئ بیا څو شېبې لا زیار راسره وباسئ د مناسبت وقار کې کښېنئ الله دې اجرونه درکړي محترم مفتي محمد عیسی صاحب د محترم حاجي ګل محمد قاضي ولسوالي فرارو ولایت فرار افغانستان او دغه هارونه چې دا وګورئ په مدرسې سره وځي بیا هارون په غاړه کې مدرسه کې او په دا پروګرام کې د هارون مور په غاړه کې مدازرنا پښې پروګرام څنګه وي محترم الله شمولي محترم مفتي حکمت الله صاحب د محترم حاجي عبد محمد صاحب ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتي عبد القادر صاحب د محترم حاجي سید محمد قاضي ولسوالي ګرمسیر ولایت هلمند افغانستان محترم مفتي فضل محمد صاحب د محترم حاجي عبد الغني صاحب ولسوالي ارغسان ولایت کندهار افغانستان محترم مفتي عبد العلي صاحب د محترم حاجي شادي خان صاحب ولسوالي گولدن ولایت کندهار افغانستان مفتي محمد صاحب د محترم حاجي خدایداد مرحوم ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مفتي محمد صاحب د محترم حاجي مراد الغني صاحب ولسوالي چنارتو ولایت کلمکوٹ افغانستان محترم مفتي رفیع الله صاحب د محترم حاجي حافظ عبد الاحد صاحب ولسوالي ارغسان ولایت کندهار افغانستان محترم مفتي شفیع الله صاحب د محترم حاجي محمد اسحاق صاحب ولسوالي چنارتو ولایت کلمکوٹ افغانستان د ټول نمرې اتلې مابین کې ترتیب نه يا خوشحالي بلا خوشحالي دا استاد او شاګرد ترمنځ جدایي يا خوشحالي بلا خوشحالي دا استاد او شاګرد ترمنځ جدایي پر اسکیج منتظر ورته ټول شیخان ماشاءالله پورو را روان فاضلان ماشاءالله پورو را روان فاضلان ضرب زرادي محترم مولوي قدرت الله صاحب محترم حاجي عبد المجيد صاحب ولسوالي ګرمسیر ولایت هلمند افغانستان سل نمرې اخیستې دا تر دې وروسته یو څو نومونه دي هغه نهه نوي نمرې اخیستې دي په دې موبایل کې یو مختصر ترتیب شته او تر هغې وروسته بیا څو ملګري دي اتڼ نوي نمرې اخیستې د هغوی موبایل کې یو ترتیب شته او د ټولو کسان موبایل کې ترتیب نشته محترم مولوي عبد الوهاب صاحب محترم حاجي محمد ابراهيم صاحب ولسوالي ګرمسیر ولایت هلمند افغانستان محترم مولوي فضل الرحمن صاحب محترم مولوي عبدالشکور صاحب ولسوالي چمن ولایت فرا افغانستان محترم مولوي خلیل الله صاحب محترم حاجي سردار محمد صاحب ولسوالي ګرمسیر ولایت هلمند افغانستان محترم مولوي سميع الله صاحب محترم حاجي فوز الله صاحب ولسوالي بکوا ولایت فرا افغانستان خان کړه ګران فاضلا لکه ګلان فاضلا دستا بندي کوي نن دا قدردان فاضلا خان کړه ګران فاضلا لکه ګلان فاضلا دستا بندي کوي نن دا قدردان فاضلا دستا بندي کوي نن دا قدردان فاضلا دګرم سل مولوي قدرت الله بختور او منور مقتدا لك قل مولوي عبد الوهاب حق سندني ورسر او حق كتاب زلو تقران دي مولوي فضل الرحمن سفر يد وقت يوسف ارمان قران مولوي فراهي خليل الله فسنك دا اخذت دارنا دا مولوي سميع لا براهي فسبلك ورسر سوروناي خلق دا گران فاضلان لك غلام فاضلان دستر بندي کوي دا قدر دان فاضلان دستر بندي کوي دا قدر دان فاضلان
محترم مولوی سمیع الحق صاحب محترم حاجی معاذ الله کازوی ولسوالی شاولی کوٹ ولایت کندهار افغانستان محترم مولوی حبیب الله صاحب محترم حاجی عبدالغفار صاحبزی ولسوالی بکوا ولایت برا افغانستان محترم مولوی محب الله صاحب محترم حاجی عبدالعلی صاحبزی ولسوالی گرمسیل ولایت هلمند افغانستان محترم مولوی عبدالوارث صاحب محترم حاجی ملا تاج محمد اکازی ولسوالی بکوا ولایت برا افغانستان محترم مولوی عبدالجلیل صاحب محترم حاجی مرجل اکازی ولایت ولسوالی مارجه ولایت هلمند افغانستان محترم مولوی حضرت علی صاحب محترم حاجی عبدالستار صاحبزی ولسوالی بولدک ولایت کندهار افغانستان لمړی فاضل سل نمبر دا نور اته نمبر او مابینس کې څه ترتیب شته مولوی سمیع الحق سلو کامران دا د شاولی کوټ زړونو تګران مولوی حبیب الله ولی عرفان بختور دی مولوی محب الله مولوی عبدالوارث مقتدا مولوی عبدالجلیل سمونور مولوی حضرت علی بختور د شیخ صاحب د سپېڅلي شاګردان د دارالعلوم علوم فاضلان د کامیاب د دې مسیر ټول لارویان احمدي ورته تحکمي دي داستان خوان کړه دا ګران فاضلان لکه ګلان فاضلان دستار بندي کوي دا قدردان فاضلان خوان کړه دا ګران فاضلان لکه ګلان فاضلان دستار بندي کوي دا قدردان فاضلان دغه ملګري چې نمونه یاد کړل اته نیوي نمبر خپل مابینس کې ترتیب درلودي او دا پاتې ملګري چې دا ټول مابینس ترتیب نسته نمبر ونیوي محترم مولوی اختر محمد صاحب محترم حاجی عبدالرحمن صاحبزی شاروالی ولایت هلمند افغانستان محترم مولوی محمد نبی صاحب محترم حاجی عبدالرحمن صاحبزی شاروالی ولایت هلمند افغانستان محترم مولوی پدر محمد صاحب محترم حاجی باز محمد صاحبزی ولسوالی ارغستان ولایت کندهار افغانستان محترم مولوی اطیع الله صاحب محترم حاجی امین الله صاحبزی ولسوالی گیزاب ولایت ترنکوٹ افغانستان محترم مولوی محمد قسیم صاحب محترم حاجی احمد الله صاحبزی ولسوالی گیزاب ولایت ترنکوٹ افغانستان محترم مولوی حبیب الله صاحب محترم حاجی ابو غنی صاحبزی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مولوی عبدالولی صاحب محترم حاجی نذیر احمد صاحبزی ضلع چمن بلوچستان پاکستان غنچا دا علم د نبی په خوش میراث کې واخلا غنچا دا علم د نبی په خوش میراث کې واخلا د فضیلت لګړې په سر سند پلاس کې واخلا د فضیلت لګړې په سر سند پلاس کې واخلا غنچا دا علم د نبی په خوش میراث کې واخلا غنچا دا علم د نبی په خوش میراث کې واخلا د فضیلت لګړې سر سند لا لا د فضیلت لګړې په سر سند پلاس کې واخلا ګری جو واتساپ زه د کومه واتساپ له مجاهد په بازار کې نه دی ګر شان اغوستر دی وګر بس اول وصل سید دا سندونه مې هڅه و ان شاء الله اوس په ملګرو واتساپ سندونه ټول کار کې تر یو باندې خپل فضل نمسا محترم مولوی عبد الله صاحب محترم حاجی احمد جان صاحبزی ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند افغانستان محترم مولوی عبد الوهاب صاحب محترم حاجی محمد ابراهیم صاحبزی ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند افغانستان محترم مولوی احمد شاه صاحب محترم حاجی سردار محمد
محمد قاضي ولسوالي بکوا ولایت فرا افغانستان محترم مولوی محمود صاحب محترم حاجی نظر محمد صاحب زوی ولسوال مرکز ولایت ارزگان افغانستان محترم مولوی سردار ولی صاحب محترم حاجی ابوالغنی صاحب زوی ولسوالی نوزاد ولایت هلمند افغانستان فاضلات چې ورپارک شي نو خدمت وکړي دا دیوا بالا ساسه دا دیوا اخلاص کې واخلا دا دیوا بالا ساسه دا دیوا اخلاص کې واخلا د فضیلت پګړې په سر سند خلاص کې واخلا غنچا د علم د نبی په خوش میراث کې واخلا غنچا د علم د نبی په خوش میراث د فضیلت پګړې په سر سند خلاص کې واخلا د فضیلت پګړې په سر سند خلاص کې واخلا محترم مولوی خیر الله صاحب د محترم حاجی رحمت الله صاحب ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم مولوی محمد یوسف صاحب محترم حاجی نور احمد صاحب ولسوالی خاکی سپید ولایت فرا افغانستان محترم مولوی حزب الله صاحب محترم حاجی شیرالی صاحب ولسوالی ارغستان ولایت کندهار افغانستان محترم مولوی احمد الله صاحب محترم شیخ مفتی عبدالرؤوف صاحب ولسوالی گریش ولایت هلمند افغانستان حمدا و فضلان محتاط اوسېږه مسؤلیت په احساس کې واخلا محتاط اوسېږه مسؤلیت په احساس کې واخلا د فضیلت پګړې په سر سند خلاص کې واخلا غنچا د علم د نبی په خوش میراث کې واخلا غنچا د علم د نبی په خوش میراث کې واخلا د فضیلت پګړې په سر سند خلاص کې واخلا د فضیلت پګړې په سر سند خلاص کې واخلا دغه څونه حافظان دي په پای کې البته د قرآن څخه قرآن په مخجان او صلیبانو کې هم چې سترګندې یو ځای سره وسو د نننی قرآن استاد چې شاغلی محترم قاری مولوی ابو الاحد صاحب د مدرسې د تجوید استاد دي او محترم حافظ مطیع الله صاحب هغه مې ما يبخسوا محترم مولوی اختر محمد صاحب نو مې یو ځل ما ذکر کینو ولا چې دغه قسم مولوی اختر محمد کې مرا واستینو او د جنننی حافظانو استادان چې دي د مدرسې د حافظانو د شعبې استادان شغل محترم حافظ مطیع الله صاحب او حافظ محمد علي صاحب محترم حافظ عبد المتین صاحب د محترم مولوی خلیل احمد صاحب ولسوالی گیزاب ولایت کرنکوټ افغانستان محترم حافظ رفیع الله صاحب محترم مفتی مولوی حبیب الله صاحب نوی ویالا ولسوالی چورا ولایت کرنکوټ افغانستان محترم حافظ فرید احمد صاحب محترم حافظ مطیع الله صاحب تحصیل چمن ضلع کلی عبدالله بلوچستان پاکستان محترم حافظ محمد اشرف صاحب محترم مولوی محمد قاسم اخون او ضلع چمن کلی محمد ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم حافظ رفیع الله صاحب محترم حاجی محمد طاهر صاحب گلدار بخچا ضلع چمن بلوچستان پاکستان مولوی عبدالله صاحب کړو پر سر مونتاج د وقار او عزت مبارک مبارک مدستار فضیلت مدستار فضیلت مدستار فضیلت کړو پر سر مونتاج د وقار او عزت مبارک مبارک مدستار
فضیلت مدستار فضیلت محترم حافظ سهیل احمد صاحب د محترم حاجی رحمت الله صاحبزی گلدار بخچه ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم حافظ صفی الله صاحب د محترم حاجی محمد شاه صاحبزی گلدار بخچه ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم حافظ محمد مروی صاحب د محترم حاجی انبیاء صاحبزی گلدار بخچه ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم حافظ نصیب الله صاحب د محترم حاجی محمد صاحبزی گلدار بخچه ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم حافظ رفیع الله صاحب د محترم سید محمد صاحبزی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم حافظ قاری محب الله صاحب د محترم عبدالباقی صاحبزی ضلع چمن بلوچستان پاکستان محترم قاری مفتی اشرف علی صاحب د محترم احمد جمیل صاحبزی قرات 17 د ذکر دی ممتاز قاری محترم قاری مفتی اشرف علی صاحب د محترم احمد جمیل صاحبزی ضلع چمن بلوچستان پاکستان او قرات 17 ویاړ تلواسه دا اسلام پتنگان حافظین قرآن عاشقان دا قرآن معزز علماء معزز علماء معزز علماء در نصر پاکرات دا علم زینات مبارک مبارک مدستار فضیلت مدستار فضیلت دستار فضیلت کرو پر سر مومن تاج د وقار او عزت مبارک مبارک مدستار فضیلت مدستار فضیلت مدستار فضیلت حافظ امین الله صاحب حافظ رفیع الله صاحب نو واخستي کو پاتې راځي نور کې فاضل پاتې وي او حافظ پاتې او هغه د قرات وخت فاضلان چې مفتیان صاحبان کې هغه لنګوټي اکتفا کوي قدرمنو حاضرین پروګرام پر خپل ځای پای ته ورسید ټول مراسم خلاص کړ دعا کو دعا د عبادت